خدای دې بیرته دې قینچي لا مباسي خو چې کم خوا لاړ شي بس هلته وده شي نو یاره خدایه دې په خیر راولي چې کم طرف ته تللی دی اطاړه کې هغه نوره نفریم نه ښکاري څنګه شه راغلی مولي ښه دی وکړه کم دی صاحبه دې خوا دې خوا ها یم سیمه داسې کار دی که نه چې دې زه روان په لاره او نشې کوله او د ما نه سترګې نه شرمېدې خدای دې تبو برباد کا خدای دې تبو برباد غلط دې کړمه غلط دې کړمه کم دی دا دی دا دی خدای دې تبو برباد کا او خدای باور کړي که نه بیوه بیوه خدای سیده وی خدای پاکه نیزا صاحب دا دی دا دی دا بیخي وباسي نه ښکاري نو دا د څه چل کوم مړه د سړي بچی دی سړي بچی دی نیزا صاحب ته ما وی د خدای هم دا دی دا دی دا دی تبو برباد کی دا زه څه کوم دا راته وایه څه کویو ویم نشې کوله زما نه سترګې نه شرمېدې واه 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 د پولیسو نه دا چا سترګې نه شرمېږي که نه خدای دې بنیاد وباسه نو نشه دې د څه کوله په خدای باور وکړه جي که نه زه خو ناست وم سیټ ته دې ما لیدلي نو خو هسې بانې کوي جي ښه بانې کوم بانې کوم داسې چل وکړه میرزا صاحب څه ورسره وکړم داسې چل وکړه که نه دارې کېږي نو په اوالت کې بند کا او نري میږي ورته ورپرې ما خبره باندې وکړي نه 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 په ایمان که د باندې وکړه نه کوم د باندې نه خبره والله که د باندې وکړم چې په ایمان کم دی څه دې خوب کړم دې بې خو باسي وسوکو نو منګې نینو که نه په شړخ زما دا کږې سترګې ولګه خپل سپی مې مړ کړه وای 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 پدرګون وخه خدای میګونه مې بار کېږي وای 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 چې پرېږې نه دی چې پرېږې نه دی وای 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 تبارک وای 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 میرزا صاحب ښه مې برابر که ښه خو یو کار کومه وایم ډېر ښه دی وکړل دې خوا ولاړې ما یاره میرزا صاحب سړی هم اسمان ته ګوري داسې کار دی که نه چې د کور نه رنګ وشو زه راشه او څه مېلمانه راغلي دي مېلمانه راغلي که نه دا چل وکړه که نه چې یوه توره مږه به دې مو ته ورپرېښې وه هغه ته غم مه کوه پرېږدم ورته چې بیا نشې تماشې نه کوي ښه ده ښه ده په مخالې ښه یا دا میرزا صاحب دا په مخالې زه راځم دې بې خو باسي هر وخت کور ته ځي قلم را باندې راځي او دا ټیک ټاک هم نه جوړېږي پته نشته سیګنل باندې څه شرط را پروت دي خدای زما په توبو توبه د خدای ظالمي د سوي بین دی وای ډوبه شومه دا جوړه ما غوښه باندې کړې وه سړی او سړی ته مرچم جوړه زه وګورم ته وګوره وسره نو دونه لمبه کېږي سله ته څه د خپله جیب راوړې خو د یو نه پور اخیستې او د بل نه پور اخیستې په بازار کې خدای پاک که سړیا په باندې ورم سره انت خدای دې دې خو بنیاد وباسه او خو دې وسېدله خیر د سړیا نوره به راوړې خنور برم او دا دوی کنه نور پیدا خبرې ولې سترګې باندې پټې مور مې راغلې ورونداریانې مې راغلې وې خویندې مې راغلې وې هغې چې اوس کله او پاسه دا پیالې وینځه خزي وینځم نو بل څه کې زه وینځم دا غون کلي مې راووتو که نه وایي زما نه وکړې ده وی ویم دا نه زما نصیب دی زما تا خو د عمرزو په بازار کې سوزکي ډکوله خو چې زه راواده شوم نو په پولیس کې شوې اقلیاره کېنه دا زما خپل قسمت و ستا خپله قسمت و ته مخکې ولې پولیس کې نه کېدې نو خدایه پاکه خو اوس پکې شمله ضروري خو نه ده که نه یم دې سړیه پاسه کیسې مه کوه دا لوښي مو وینځه اوړه به واغږي او بیا به دا ځای جارو کې پاسه او ته بس زه په دې کټ کې ناست یم اول خو راته لږ ببوزي وه دا ټیک ټاک جوړوم بیا به ګورو وای خدایه پاکه څوک ونې ویني بشه یا خدای زما په توبو توبه ولا را باندې راځي ټیک ټاک هم نه جوړېږي اشخلا خولې کې سترګې مه پټوه یاره داسې کار دی که نه په ما نه وخت دی که نه او ته لکه مې انتظار کوي ځکه زما افسر دونه روان دی که نه کېدای شي نوکرانې مونې باندې د خدای ظالمي ویم یې سړیه غون خلک یو شان دي خو څوک کاله وایي او څوک نه وایي داسې کار دی مې زه د کېږم که نه او په زه م تاریخ خوښه ده وړم باغه که ته به وړه نه شم اخلی زما نوکونه خرابېږي خدای پسې سر وکړم داسې ښکار ته چې په پولو کې راختلی دی وای ما مې مور ته وي چې ما له تعلیم یافته ښځه مه کوه خو زه مې منل دقه میل دی کله به راباندې ځای جارو کوي کله راباندې پیاله ایزي او هلته زه څه وکړم یا خدای پاکه د تانې کار وکړم او که د کور کار وکړم الله دې
اوس مېلمانه چې کوم دي نو زما لپاره راغلي دي بیا مې دا لوښي زر زر وینځه په لاسو کې رسا نشته ساره نه وتې ده شابه زر راشه کېنه کېنه کټکي کېنه ښه ښکارې که نه اتفاقه ښه اخته شي کله خدای دې نو خدایه پاکه انده وایه ښه مې ووینځلې ها زه ځم ډیوټۍ ده که نه او ناوخته کېږي را باندې ولې راځې برې پلار جارو کړي نو اوس ځان جارو کومه شابه پاسه بس ستا په ډیوټۍ کې ګنټه شته شابه دا کار زر زر راغونډ که بیبي جي همداسې کار دی که نه کټکي اوسې ته کېنه که نه بیا خپې دې څښه کېږي بیا ما ته سمه خبره شوې چې دا خپلې څنګه ښکلې ښکاري ها او په دې ښه نه ښکاري چې زه ځان جارو کومه په دې شرمېږي نه شابه شابه په دې باندې انسان ښه ښکاري او ښه مې ښکاري خو ښځه سړی نه نو ولې ته به مالې څه کوې سړی بار مې روح داب دی که نه روح داب مې دی ولې مې شرمې نو تا زه کړی یم په دو کې یم او سره د کار روزګار نه کېدمه څه ولې څنګه به دې وکړي وایي دا ما د خپل تصویر رالېږلي نو څه به دا تصویر زما نو وایي ستاسو د ګاونډیانو چې خدای دې ما ته شه زما تصویر خو خراب شوی ما ویم یې سړیه کجاوه درنه جوړه شوې ده پښتو کې د سا نشته راځې زر جارو که که نه یو ګنټه رې پې تېره کړه دا خدای ظالمې ویم بیګم وایي ویم چې بیګې نو باتروم ته لاړ شه یو په دې خوله دې شړک راپروته د خدای ظالم بیګم څه ته وایي وایي ولې څه ته وایي بیګم په انګلیش کې ښځې ته وایي وایي ویم سړیه خفه نه شي یم په ما ناوخته دی که نه ځم تاڼې ته هلته حاضري لګوم که نه ویم یې سړیه په دې سر کې مې داسې ریچیشوي لګې ګوره هله ویم زاړونه خو به وایي که نه چې دا سر درنه کټا کړمه ته لا ماته ماله سپکې وګوره پرېږده سړي ناوخته یې راباندې زه صحیح ده اوس په مې خور راشي هغه بیا راله وګوري په شړه خو لګي دا پکې شي اوس یې خوند وکړه ښه قیامت را پرېوته نیله السلام علیکم مرزا صاحب په خیر په خیر او جدي ته ولاړ دی څنګه چې خیر دې ټیک ټاک تانه ته مې ځکه راپېښ او. وکړه چې هغه زمیندار نه تاسو دا ټیکټر ودرولې دی او د هغه ټول کار چې دی په ټپه ولاړ دی نو داسې چلې چې په دې ماشوم والې دی او چې ماشوم تر څو پورې نه روغ شوی نو ټیکټر نشي موندلی. مرزا صاحب ماشوم به په خپل هسپتال ته بوتو دوی موي ولا ورته ټیک ټاک دی داسې چل دی ها وې مخاله چې ماشوم راشي او دلته په تاڼه کې په ترپکو ترپکو وګرځي نو زه چې ووینم چې ښه شو نو بیا به ټیکټر بوځي زه ټیک شه دا فارمیلیټي به هم زه پوره کړم ها او نور څنګه یې خیر بس تاسو؟ ملک صاحب داسې چل دی کله چې ډېرې زیاتې غلاګانې شروع دي پته نه لګي چې غل څوک دی او کنه ټول کسان زموږ حجرې ته راځي همدغه ګیله راته کوي چې څوک یې موږ شیشې کوزې کړې څوک یې موږ نه څاروي بوتلله څوک څه وایي څوک څه وایي مهرباني وکړئ دې کسانو پسې ولګئ او دا زر تر زر ونیسئ داسې چل دی بیا به دړه سره خبره داسې لکه ده چې دا غل دې علاقه کې نږدې دي او چې کلم که خیري ما دا غل را پیدا کړم تاسو ټولو به راغواړم او دا غل به په خپل لاس صدا ورکړم. ښځه جي ستاسو ډېر ډېر مهرباني څه چای شربت سره وغواړم الله دې خوشحاله کړه زه په مخه دې ښه خدای دایم جي دایم زه په مخه دې السلام علیکم خدای دې بې خوبه شي. دا خو ډېر دی خوباتي السلام علیکم ملکیا وعلیکم سلام څنګه چلې دغه پرون خبر شوی بیا دې خزه تللی ده ما د خدای نېکبخته دا خوله دې سمه خواته وه ښه څنګه سمه خوځه وه خزه د نتلې ده ته مده خوله سمه خوځه وه نو ولې دا ټولو خلکو په کور کې څنګه کړي نه چا نه ښځه ولې ځي نه څنګه تیزي هغه سړی وي هغه نه نیسي ښځه هلکه خوله سمه خواته وه کنې قسم په خدای ستو مې یو نه ښځه به مې اوس ویشتې زمالکو ته ډس کوږ دا به خپله ښځه ایشتې وه ښځه بله نه تله ته خدای بې غیرته ما ته ګوره خبرې مه کوه ښه په هغې باندې ډزې کړې خو وتښتېده رانه خو ته سړی وي تا نه به ښځه نه تله بله وایم دا خوله دې سمه خواته وه ګوره پرېږده سړیه ته ځان ته سړی وې نو ستا نه چا یو وتلېده دې راوسته بې غیرته ما شکر دې بله وکړله پرېږده مړه که ته سړی وې تا به هغه ازاله راوستې وه ښه بې غیرته هغه مړه شوې ده وفات شوې ده ته ځان ته سړی وې بې غیرته تا سره بلې لار کم ده خلکو ته به وینه چې مړه شوې ده زه به هم بله وکړم ښه ښکلې ځوان یم په څرخو لګي وای خدایا نو زما دې په توبو توبه نو چې سبا کېږي باران هم دې همدا کوټه چې ته لږه لیوه لیوه کړمه ای چې نه کو پیالې خو دلته هغسې پراتې دي زما لاړ شم یو پوټې خدایا د ځان له کور بې خوباسي
هسې مې ځان له جون تباه وبکړه خو یو مېړه به مې ځان له کړی و که نه زه به په ځان له کوټ کوم دغسې اوړم راوړم نه به په بلا دې ولګي په بلا دې ولګي السلام علیکم مردکي ستړی یم چې تا خو داسې باټینګونه وکړلې بیا په مخه کړې بیا دې څه خرګوټ شوی دی دا به تا لرو که نه پوره دا څنګ وپوښه څنګ وکړه دا ښځې کاسې به دې نه کړې څه چل به وي نو څه چل خود دی وایه بیا څه دي داسې کار دی که نه چې ښځه مې بیا پناه شوې ده وای وندې اوسانو ورځې الله ورکوټې مرګې راولي د خودونه په اور کې ولاړې راته مې ویل چې خده په موټي کې ساته نو ولې په موټي کې مې ساتلی نه ځو خدای دې بې بنیاد وباسه وایم داسې کار د هغې هسې خپې په اسمان تړلي دي زه خو پې دونه خرچې کوم کرېمانو او پیس پوډرې او هر څه وراوړم سینډلونه نو ته به یې څه په موټي کې وساتې دونه نیلګاټې ته په موټي کې ساتلې ړقې دې ته نه شي څه وکړمه چې تا د ځان پهچان کوی نو خود نو ما ته لکه چې تا ځان لیونی وکړو چې ما ته دې ویل چې ګورې آقا ما نه به ښځ درانه غرمبوي له ښځه کې ګورې چې ښځه دې نه خوښه اوس ورته ټینګ شه نو دا اوس ستاسې موالي ده که نه اوس به پسې ته ځې او هغه بېګا تښتېدلې ده اوس پرې راولي وای مونډه دې وخېجه وای مونډه دې وخېجه ډېر بې خونده سړی چې تا نه ښځه لاره نو ته دلته سړی دی څه کې زه ودومه او د سر بانګونو د داسې یو لس منټه پاتې یو چې به د ون یې کپ ایستلې ووته چې زه پسې ووتم بیا ښځه نه وه ښځه ما ته پته ده د ټکې نه که نه د اوسني سړي د ټکې نه دي نور خپې بس یو خورا لوبټار وخت یې خوږي داړه یې سر مې دي وایم یا مردکیه دا دې چل دی که نه باقي به زه کار وکړم خو ته لاړ شه او په تاڼه کې راپورټ وکړه عرضي راپورټ وکړه بیا به ورسره راکاږو صحیح ده بس غم مه کوه زه پې داسې راپورټ وکړم چې دا خلک پې تماشه کوي بای تماشې دې خلکو وکړې ښځه نه لاړه ده ځان ماته باتور مه کوه یاره اپا نو دې ما خو راته مه وایه که نه هسې نه چاته یاره کوڅه کې چاته وي په چرمونو به مې وچرمې غواړي بای په چرم کې څه شرمېدلې ځه بس الله دې مه ځه زه لاړم او دا کریلیني ځان یشوه ښه څو کال تېرې ګورې ځه الله دې مه شه ده وایي نه پرتو غاښ بیا ځواني مرګ شي Namanya ada gereja keluar. لا دې به خو بنیاد د کلي ولسو به سړمې وچوته خدایه بیا باران راغی کچې ټوټې به به راوستځي دا ګیر چاپېر په غرونو رالل بارانونه یاره ګلې ورېږي نه مزه دلته شپه وکړه او پاتې شه باران دی دا ګیر چاپېر په غرونو رالل بارانونه یاره ګلې ورېږي نه مزه دلته شپه وکړه او پاتې شه باران دی ما ډېر ګراته نیول کېږي خو څوک هم څوک نه ونی سلام علیکم مرزا صاحب وعلیکم السلام په خیر حاضر خیر دی څنګه کار شو وایه که د څنګه جناب یې ښه وکړه یره چې زمانه پیګه خلاص شوی د منډی نه الوګان هم ترې پیاز هم ترې دي او نو دلته یو ورځي رپورټ لیکم دغه بشه ستا رپورټ به بیخ کم دی کې دلته ناست یم چې په کورسۍ ناست یم او جی او وختي د خپل دي او جی او شکر دې زما خو نشته دا دې چل دی که نه ته بېغمه شه ته بېغمه شه ستا غل به زر تر زره پیدا یو چې څنګه پیدا شي تا ته به سوال جواب څه شو جي څه شو ته مخه دې ښه زه لاړو ځي سلام علیکم سلام علیکم خدایه پاکه ویم دې سړي خو ډېر زیات ناوخته که هغه سپلې مې کمزوري چپړې دي که سپلې مرزا صاحب راوړه صاحب د خیره په خیر په خیر کله چې رالې یې لکه ډېر دې ناوخته که مرزا صاحب ته یې خو یم سړیا ناوخته کوم به نه مرزا صاحب ویم کور کې خو لا بوره حال دی څنګه ویم زه مې جارو کو لوښ مې ومینځلو او ښځه په کټ کې ناسته او ټیک ټاکي شکر وباسه ولې شکر وباسه زما نښې ولې تا نښې ما دغه کار زمان دی نو زه خو کوک سترګې یم کله په دیوال ولجم کله په ګډ ولجم ډېر بده بره حالات مې د سترګې مې کږې وږي دي ته خو ټیک یې ښه مرزا صاحب ما خو یې کو صرف زه دا کار روزګار کوم داسې چل وکړه که ناوخته دي ډېر زیاته غویمه شروع ده السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر په خیر په خیر جوړه شوه ها ځوانه خدمت وایه یاره صاحب داسې کار دی که نه چې زه یو رپورټ لیکم نو څه راپورټ لیکي زما نه ښځه تلې
ورته جواب میرزا صاحب شکر وباسي نه خدای دې بنیاد وباسي ښځه ته نه لاړه موږ وی خدای زمونږ نه به کلی شي تاسو سره قدر نو د بوت تاسو ګران کښېنه تا سره قدر نشته ستا سره قدر وي که نه نو په خدای باور وکړه که نه چې دا دې کوم میرزا صاحب سیمه دا دا دې تا سره چې قدر وي که نه دا نه بتله نه موږ سره یې قدر دی خو موږ یې لیوني کړو چې موږ نه به کله ځي یم ته غم مه کوه راپورټ یې وشو چې ښځه دې پیدا شي بس موږ به دا پسې اطلاع وکړو دا یا اسی یو خبره کوم کنه چې دا مرزا صاحب به د وخت وروته دا څه ګوره میرزا صاحب خدای دې تا به وبر وتو کړې کم ځای دا پسې دا وایي دا وایي دا سړي میرزا صاحب کېږي ها وایي داسې کار دی میرزا صاحب که نه اوس ښه دې بدې شته او که نه بس دا ته چلو کا خبر شته د غل دی غل را پیدا کا گیر چاپیره غلاګانې کیږي او خلک را خوشي دي ویم دې سړو پسې وګورده په تاڼه کې چې څونه تصویران لګېدلي ټول تاڼې تاظر کا ها ته غم نه کوه میرزا صاحب بس دا دې ووتمه او اوس ګوره به ځه الله دې مل شه په مخه دې ښه اوس دې پته ولګي چې غل کوم یو دې سړي ډېر ناوخته که د دې غل به پته ولګي که خیر السلام علیکم وعلیکم سلام بخیر 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 ها میرزا صاحب به د خیره غول مې راغوښتلو ډېر دې خوب او ملک صاحب یې هم راوستلی بس ښه دې وکړل داسې چل دی که نه ورشه لوټه راوړه نو اوس په لوټه څه کې یا لکه په کار مې ده که نه لوټه راوړه ها لوټه اوس به د غل پته ولګي سوچو کې ګوره سوچ اوس وکړه. هم در سره وخت شته یا لکه ته څه ته ولاړې څوک یې خان زمې دغه غونه منډه خالی کړې ده غواړم ها؟ او لوګار کا چلان پیاس ټماټر ټولر سوړي دي غل پیژنې نو کومه پیژندل د پیاس سره پار راتلم اوس به د غل پته ولګي ښه اوس به یې پته ولګي دوی به لوټه په چا ودرېده ستا پاس پي